محترمو لیدونکو د اسلام هغه لاره چې ستا رب ته د ټاکلې نشراتي اداره د کلام الله ترجمه او لنډ تفسیر په روانه پښتو ژبه کې وړاندې کوي. مفسر شیخ القرآن والحديث حضرت مولانا عبدالواحد واحدي دامت بركاتهم العالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. صدق الله العلي العظيم. دا آیاتونه چې وسمه تلاوت کړه د سورة النساء د 4 آیات څخه شروع پر 6 آیات باندې ختم شو. د دې رابط د ما قبل سره دادی د اول آیات چې فلیقاتل چې په ما قبل کې الله عز وجل 2 حکم بیان کړي او مهم. اول حکم اصلی دا د جهاد فرضیت دی چې پر مسلمانانو جهاد فرض شو دغه آیات کریمه، مگر دراغه د مخ علی او بل حکم بار بیان کی. اصلی حکم خدا غدي چې جهاد فرض شي، تراغه حکم د الله خو رحمت پر د انسانانو باندې غالب دی. نو یو در جهاد د مخ دا حکم ورته وکي بارل احتیاط در سره ونسی، اما د ګدر سره ونسی چې خوږ نسی تاوان درته ونه رسیږي. كما فياج داغ سبك داغ ركو سرداسو يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. حذر مرل دا ځان ساتنی ته ول کیږي لکه هغه پریز کول چې سړی د تاوان ځان ساتي. ای مؤمنانو حذر درته کوي. حذر معنی احتیاط، پیرداری، دا غره کوم شعری دا ګرد په مخ کې ونسی اصل خیدر سره برابر کی. باران حکم دا وکي اصلي حکم دا فن فرو صبات او ينفروا جميعا ولار سی وزي مقابله د کفارو یا دلی په دلګي کدلګي بس یا دل په وار او یا په یو پلان شکر پر وکي. بارای ورسته ترجیح بیانو دا خبره بیان کړه چې دسی به کوي په خپل منځ کې پام کوي په تیس کې دسی خلق ستای مؤمنانو چې په ظاهر مؤمن دي په باطن کې مؤمن نه دي، ځان شاته کوي. ستاسو سره کلمه وای کده جنگ ځایرالي دي ځان شاته کوي. بارای نو کار څنګه دي کته ته غم ورسېدي شکست ته ورسېدي د ستا په غم ځان غمجن ولا قبول دا غوي د خدای فضل رباني اوس شو همزنه و مرسله ګوره د ځان غم دي ستا پر غم دی نه جاړي چې خود د مادي لاس پرې دی هغه د سترګې وتلی ټکور دی یا پاغه نه دی بخت خوشاله دی چې د خدای فضل وسو چې زب چاپ سورم ګوره زنه پکې کی یعنی دا نور پروا نه لري ارڅ چې بچ په بمبار کې الوتلی ارڅ چې در تیخ کتلی هغه څه پروا لري د خدای فضل چې زنه دا یې ګوره یو د دغه خیانت ښکارا کوي چې ستا په غم جن دی او په ډله کې جدي او شاته هم کیږي. علاوه کچیر فیست کامیابی حاصله سول سمانه علاکی دی فتح کړل مثلا دشمن دی وظفي مالون و غنیمتونه جوړ بعد یې سره کم چمن کی
هاي چې زه ورسره وای ارمان نو خوند به هلته کړی وای بیا به نو تا کتلي چې ما څنګه کامیابي حاصلول فافوز فوزا عظیما نو څه ویل یا لیتنی ای کاشکې زه كنت وای معهم د دوی سره فافوز ما بم کامیابي حاصله کړې وای فوزا عظیما غټه کامیابي دا څه سره زره شو کړی دي دا څه جلب المټران ورسره دي دا څه شمرسیکلان نیولې دي نو بره به خوند هلته کړی الله وای ستا په خوشحالي هم نه دی در شریک دسی ویل کأن لم تكن بينكم وبينه موده ولکه تاسو د دې مابین چې هیڅ دوستي نه سره په غم جم ځان شریک نه بلی او شکر چې زنه عمر سره چې تا غم رسیدلی په خوشحالي هم ځان در شریک نه بلی بابت ته نه یو سره چې مؤمنان کامیاب شي خبره الحمدلله موږ کامیاب اوس خدای ستاسو دوستي مګر ته د په خوشحالي نه خوشاله ځان غم اخسته چې هي نو چې زور سره وای ګوره په مابین کې دسی جمله الله پاک استعمال کړ کأن لم تكن وأكن وبينكم فما بين كستي وبينه موده او د ترمنځ هیڅ دوستي نه وسره ولې کستا و د ترمنځ دوستي وای خو ستا په غم دی غم جن کدی ولې شکرونه کړ چې الحمدلله چې زنه هم پکښی بابا خو چې ستا ورور چپی دی خو لکه ته چې په پر کې څه دی ته ولې وای شکر چې زنه هم پکښی که په دوستي در شریک وای ستا سره دی دوست وای چې ته کامیاب وای کدی کامیاب برابر زما د پک څه دی چې کامیابی راوړه د دنو ورس زمانو ورس د مثال په تور کو کفار امریکا ته نن شکست ورلره ورکول شي د کامیابی چې ارڅه حاصل کړ خو په تاریخ کې د افغانانو نن لیکل کیږي کبره د دغه خلکو نوم لیکل کیږي خو د ګردو کامیابی د سره یو جنو د خلک ځان شاته کوي چې یا دا نو کښ کې برنو بیا ما کړی وای نو مې امزما وای مال امزما وای علاوه دالک دوستی چې نه نو پر دغه ځای خبره ولاړو د څه چم کې دغه سړی د منافق مشترا وشوي چې دغه خلک در پکښی کې ور سره وشار وسی د دې سوال په پای کې یا لیتنی کشکی نوزه كنت وای معهم د دې سره ارمانو چې زو سره وای دا ستا کامیابی د ځان نه بولي دا چې دای خپل وای ځان مخته کې اسراش دي حسد ګرځي فافوز ما بم کامیابی حاصله کړی فوزن عظیم غټه کامیابی اوس دغه آیات چې ما وسوي دا د نن د درس اول آیات چې دا هغه د پاره چې دی لکه جز دي چې الله یې ښه کامیابی غواړي کامیابی په ارمانو نه تر لاسه کیږي چې سړی کورناس ارمانونه کوي چې هاي چې زو سره الله خو نر سو روان سلاسو په وشوره دا کامیابی حاصله دا کوم د سدنو چې واستوا دادونه قدر ګرانه خبره ده په تمنا او کار نه کیږي کار عمل غواړي ارشي د مثال په تور زه تمنا لرم یار چې خدای پاک یو درې څلور منزله یو شایسته کور کړی یو درې باغچې راسته بغل چې په بغل تم درلوده یو دوه درې شایسته سره زرغونه مټران پکې شولار دا تمنا خو اړ یو لري مګر دا موته ده خو چې کاچاکونه ونه کې غلاوي ونه کې رشوتونه ونه خوري دا کیږي ته په دکانداري نه تر سره کېږي چې ته یو خبر ګړم کو بزن شو کې برابر دا کیږي نو په تمنا خو نه کېږي الله وس فرمایي دغه فل یقاتل دغه سړی دی وجنګیږي چې دا ناس دي ارمانونه کوي چې بر ارمان چې زور سره وي ارمان چې زور سره وي الله فل یقاتل دی جنگ وکړي فی سبیل الله په لار کې د الله وردا په سبیل الله ملګری کی چې هغه جنگ دی بیان نه کامیاب کی چې خپل خود غرضی دی په مخه اخص کده چې بارا وازه به مټران رم خاص غرض اخه دی یا ته د الله جن په نظر کې ونه ساغه ګرد پر بنا دی فلیقاتل دی وجنگیږي په سبیل الله فلار کې د الله منافق تعالی او تعالی کوم خبره وشول جنگ ول تمنای مکه او مازی دغه ارمانونه او بل دغه نیت سم کې چې په سبیل الله کې وازما د الله جن په کار دی انور شان خپل ورسره دی نه هغه د تبلیغ خلک چې دی باروي د نیت دغه نه قدر شي چې عوامو تی ورشي باروي ګوري موږ به تاسو ته فرق وشي یو سړی کوټه جوړي خونه جوړي باراو دا سړی و دې مستری ته ګرځي وای پر دغه خوا باندې دلته وکړکی ورلره ورکه د اسار سپېدې دغه خورا چې وي زه دلته سده بيجم د سپېدې بر عمل میرنو به ټیم نه راځي تیریږي بر بجر وخت المنځ ته پورته کېږم کړکی ورلره ورکړ الله پر دغه خبر ثواب ورکړي پر دا کار ثواب ورکړي مګر د هوا ته بدل په خپل په کوټه کې راځي خو دغه کوټه هوا هم ځان ته راځي کشي تازه هوا اکسیجن راځي بل سړی دی هغه بیا چې دی شهوتران دی متنعم دی هغه ورته وای دا ډاکټران وایي چې په خونه کې اکسیجن ضروری دی دلته یو سړی ورلره ورکه بار دا اگزایس بکې د هوا به بدلی نه د منځ خیال دی نه د سپېدو دم کړکی ورلره ورکه مصرف یې وسو دم خبره وکړه مستری ته الله نه پر کړکی ثواب ورکړي نه پر دا خبره ورلره ورکړي ابل معین دغه کار وکړي الله ثواب ورکړي خو هغه د جن د پاره وکړي د خېټو د شهوت د بدن د چاغېدو د پاره وکړي نو دلته الله ته خو جنگ کوي خو په سبیل الله یا کدانیت در سره سیک فلیقاتل دی وجنګیږي دغه ارمانجن سړی چې دی وکیش چې زور سره وای په سبیل الله په لار کې د الله د چا سره دی وجنګیږي الذين د هغه کسانو سره دی وجنګیږي یشرون چې دوی را نشي الحیات الدنیا د دنیا ژوند
بالآخره کې په آخرت سره. دا نو څوک دی چې د دنیا ژوند رانیسي آخرت په لغت وي، دا دغه کافر دی. د کافر دغه دنیا په کار ده. بس شوی زما ښه مجلل کوري، قصري، ښه څړکانې، دوړې نه وي، شی نه وي، صفا زندګي. آخرت د آخرت څه شی دی؟ دغه عاجله دنیا یې په کار ده. نو د دې خلکو سره جنګ په کار دی. ولې خو دا خلک در هدف اړوي. زموږ ګرده مؤمنانو ته چې اوس مشکل را پیښ دی، خو چې کافر کم نظر لري هغه زه لرم. د کافر دغه دنیا په کار ده چې زه دې وسایم، ښه لباس مې دي، زما شهوت کې هر ځای ترسره کړي، په تیاري کې هم به ښځه راسره وي، په موټر کې به هم راسره وي، په هوټل کې به هم راسره وي، په پارک کې به هم راسره وي، په دوکان کې به هم راسره وي. ګرده ځای دی ښځه غواړي، نو به ګرده ځای یوه ښځه رسېږي، باره بیا بندوباري سره جوړېږي. خو دغه زندګي دی غواړي وسا د شهوته څخه. هغه علما وایي باره وایي دا خېټه چې ده چې پېښ ورله ورکړي، باره بل شی ځین جوړېږي، دا د ښې خوا ته چې پېښ ورکړي. دی دغه دوه شهوته په مخ اخیستي، د خېټې او د بل شي ده، دغه دی ترسره کوي. آخرت یې په لاس کې نه وي. علاوه د دغو سره جنګ وکړي، جنګ ورسره وکړه. ام جن په نظر کې چې زه په تا د الله جن تطبیق نه کوم که دې پرېږدي. ولې ته ما خرابوې؟ ته داسې بد کار کوې چې زما ماحول هم را خرابوې، زما اولاد هم خرابوې، زما کور هم خرابوې. فلیقاتل دی چې جنګ وکړي فی سبیل الله، د الله په لار کې نیت دې صالح کړي، زړه دې سم کړي. الذین د هغه کسانو سره دې وکړي یشرونه چې دوی رانیسي الحیات الدنیا، د دنیا ژوند اخلي، بالآخره کې په آخرت سره. آخرت په لغت وایي د آخرت توجه نه کوي د دې دنیا، نو د دې سره دې جنګ وکړي. که ته وانو چې جنګ وکړي باره به کار وسي دغه د کار خو دغه و چې باره یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما، ما به غټ کامیابي حاصله کړې وه. الله وایي ومن هر هغه څوک یوازې دته نه وایم دا منافق ده چې ته ځان اصلاح کوه ورسه جنګ وکړه. ومن هر څوک یقاتل چې دی وجنګېږي فی سبیل الله په لار کې د الله پاک، چې وجنګېږي خو باره وروسته دوه کاره دي. فیقتل یا به دی قتل کړی شي، شهید به شي، او یغلب یا به دی غالب شي، غښتلی به شي، کامیابه به شي. فسوف نؤتیه اجرا عظیما، چې څوک وجنګېږي په د الله په لاره کې، یا دغه چم په اوسي چې قتل شو، یا دا چم په اوسو چې غالب اوس کامیابي یې حاصله کړه. الله وعده کوي چې فسوف ډېر ژر وخت نه پکښې وځي، نؤتي موږ به ورکړو هیوده ته اجرا عظیما، ثواب غټ. د خو هم پوځ عظیم غوښتي، الله دغه د وعده وکړه. نو دا آیات ته پرون د سبقه لکه جز داسې و پاته و چې تا په ارمانو نه کېږي ولاړ سه وجنګېږي. اصلي حکم خو کوم یو د سبقه په داسې کې د پرون چې مال جهاد یې پرځاوه، دا یو حکم و. تر هغه د مخه یې دا فرض کړه چې بارال دا جهاد په غولدنګیو نه کېږي، چې بس ډبل سالته به دسه چې په خبرې دلې به 200 ژوندې نیولې دي، 300 ژوندې نیولې، دا به ولې نیوله؟ خو ګرده به پرېوتله چې خلاص څوک راځي کښېنم لا دغه اخلاص ژوندې به نیوله په زرو ستا بندیان ژوندې بره بیا وروسته خلکو څانه ته واچول. دا د غولدنګۍ ونیوله، د هوښیارۍ نه ونیولې. نو الله عز وجل الحذر، هوښیاري در سره ونیسه، هوښیار اوسه، خر مه کېږه، هر شي ته فکر وهه. او بیا نو چې دې باره نو که په انفرادي جنګ کېږي امې ورسره وکړه، که په جمعواري کېږي امې ورسره وکړه. حکم خو مهم هغه و، مګر ته په دا مابینځ کې دا منافق ته متوجه کړه چې دغه خلک در پکښې کېږي چې نه ستا په غم ځان شریکوي چې ته غمجن سې، دی حمدونه وایي چې شکر زه نه وم پکښې، نه ستا په کامیابۍ ځان کامیابه بولي. که ته کامیابه شوې دی د ځان به دې اخیستی چې نو زه برابر نو ما ښه ارمان کښلی وای، ما به داسې مالونه راکش کړي وای، دا رقم یې مې جیب ډک راوړی. په پای کې الله ولاړ سه، په ارمانو نه کېږي. اوس دا بله خبره چې را شروع کېږي وما لکم لا تقاتلون، بیرته د هغه جهاد د فرضیت تایید کوي. پرون خو وویله چې برل تنفروا ثباتا، اوس وایي الله پاک وایي نو ته ولې نه کوې دا جهاد چې ته نه کوې خو بهانه به ته کوې. الله وایي خو داعیه د جهاد موجوده ده، داعیه د جهاد ولې موجوده ده؟ خو ستا ورور مسلمان ضعیفه، یا سپینږیری دی، یا یې ځوان دی بې وسه دی، یا ګوډ دی، یا کوچنی دی، یا ښځه ده. کفار ظلم پر کوي، دی چې هر ګړی بغاري کوي. چا ته بغاري کوي؟ دی چا ته وایي ملایکې چې راسي ما دې خلاص کړي، خو در چا پورې بغاره ده؟ ته ځان په خبره یې ګر سره باکله نه پکې. نو الله عز وجل خو دا هم داعیه ده، خو ته باید د کافر مقابله وکړې. خو دی ستا خور زیري، ستا ورېنداره زیري، ستا زوی زیري، ستا وراره زیري، خو هغه کوچنیان دي، ضعیفه خلک چې هغه د دغه وس نه لري چې کډه سي، دا زیري شنو د دې کې پاته به څوک ورځي؟ نو خو اړیو بخپل کار کې، اړیو بخپل کانټران را چلی، که یو ورځ بازار باندې سم د خو آباد ده، که ټک دلته نږدې وسم د خو آباد ده، دا ځان ته مسلمانان وایي، دا پلانې کې زما کاروبار را داسي. یو خدای چې سړی غلطي وي کې واقعي مؤمنان په ولاړې درې په وینو یې لړي، ته خو د دې سړي غلطي د چې کوي په نیت جهاد باندې، یا واقعي جهاد خو غوښت غواړي کې نه غواړي. نو دا به څوک کوي؟ الله دا خبره اوس کوي، دا د جهاد فرضیت په تاییدوي، او دا د رسول علیه السلام په زمانه کې دا داعیه پیښه شول. هلته په تفسیر کې راځي او څو نومان یې سره ذکر کړي دي تفسیر شریف. یو عبدالله ابن عباس رضی الله عنه د ده مور وه،
بل سلمى بن هشام رضی الله عنه، ولید بن ولید رضی الله عنه، ابو جندل بن سهیل و دغه صحابانو ډیرو دای مازن نمونه ده. په مکه کې خو مکه دار حرب پیغمبر علیه السلام هجرت وکي، یو څه مسلمانان خو سره په اواز وتښتېد د مکې څخه د نبی علیه السلام سره هجرت وکي. الته دا یو څه کفارو د لیبان پاتې الله کا کړی شي ته دغه خو به اوس زیاده د ډاله ماته غټه برای بور پام پر کوي په دغه څوک په دغه ګلوي کې د مکې اوسېدل کړي د لیوه زړه غوښته چې د پیغمبر علی السلام ځان ورسي خطلای نو د پیرالان چې مازه بدلی کړي خلکو براو ګرځبر چیرې ځه بس په دغه مکه کې ګرځه. نو دا مظلوم انو گای به پیغورونه ورکوله گای به وهل چې تسیم دغه په عقیده اس موږ در پیوج لکه وس چې په دا کلو کې چاپی والکیږي ولې والکیږي د القاعده سره لاس وسو ته چې القاعده د چې ما ترا وشه القاعده معنا مؤمن معنا هوشیار د دې اوغه خلکو سره کومه کې خو کوم دغه رقم عین دغه سما حول لك دغه د سړي چې هغه بل رقم نو هغه ما حول چې د هغه ما حول مطابق د آیاتونو ویل چې پر وسخه تطبیق بالکل اسانه دي. د آیات خو سیدي شان نزول خاص مگر حکم قدر قیامت پورې دي. نو الله ویلک الته چې داعیه د جهاد موجود او مظلومین الته خونن معین دغه مسله د اعلی د جهاد د فرضیت تایید په یوس آیاتو کې دي فرمایي وما لكم څه شان دي څه عذر دي تسلره ګوره وما څه عذر دي لكم تسلره لا تقاتلون چې تاسو جنگ نه کوي په سبیل الله په لار کې د الله عز وجل دا ولې نه کوي والمستضعفين دا غځای چې دی باریک دي دا طالبانو تاسو پامورته کوي دا والمستضعفين دا عتب دی پر دا سبیل باندې لا تقاتلون تاسو جنگ نه کوي په سبیل الله د الله په لار کې والمستضعفين او په دا کمزورانو کې مستضعف هغه چاته ویل کیږي چې هیڅ وسه نه رسیږي هیڅ وسه نه رسیږي لکه د مثال په تور زموږ د مؤمنانو دا شتي دا پر خو لار وړلای شي چې ته د جزا کډه با کا زولاره سپلانی غرته دوره به کډه وړي هغه خورکی خپل ځان نه سوړلې ته ورته بیا ولاړه سلار د کفارو سره پټ خدا مستضعف دي. نو د مکې څخه تر مدینه ځان څنګه ورسي یو الک دی اته کلندې نه کلندې 15 کلندې تور ته ولاړ څه د مکې څخه مدینه ته خلک دا ځای د مثال په تور قندهار یا پېښور خودونه سره جوړې دي دا اوس پر فوت لایس مدینه پیدا کوي سي خوري بچی شپر لاري بده هجرت سره کوي سپینځري دي پر لکړ دي مؤمن دي خو په مسلمان خو بدیج تور ته ولاړ څه دات لایس علاوه په دغه مستضعفینو کې ام وجنګيږي په خبره پوسل دا ول مستضعفین پر سبیل ورعتب صدر پیلانجسو تسی څه شان دي تسلره چې تسی جنگ نه کوي په لار کې د الله او په دا مستضعفینو کې ولې نه جنگيږي دا ول مستضعفین چې در پیلانجسو بارونو مذاب غواړي و په نجات المستضعفین په خلاصولو کې د چا د مستضعفین خدا د کافر د الله سره خلاصېده غواړي درڅ وخت به التی په مضمون تسی پوهیږي د مثال په تور عافیه صدیقه دا خو یو ډاکټر د مؤمنه کفارو د څو وخت د امریکایانو ونیول چې په مشتکان کړي دي له دروغونه وای دا څه چې اسلامي ملکونه دي په دې ګور د اسلامي ملکو کې یو پاچا پر کلنه راوړي چې تاسو ما د کور شزه به ولید دا خدا کور دی د ملک خود ګردو پر چی شي به ولید یا دغه د مسلمانانو د اره کور شي پورته کوي په علمت کې نه بوتله خدا مستضعف دی علاوه دا به څوک نه خود دې د نجات لپاره ته وجنګیر سواجه د چتي سن جنگیږي په لار کې د الله او په نجات المستضعفين او پر اخلاصولو کې د کمزورانو خلک کته کمزوران چې موږ نه پیژن الله وايي من الرجال چې دا مستضعفين عبارت د نارینه څخه دي نارینه خلک د مستضعف دي ضعیف دي والنساء چې دا مستضعفين او کمزوران عبارت د شذ څخه دي والولدان د اولادو څخه د کشنی انجینی او الکوان د مستضعفین بیان وکړي دا درې نو د دغه مستضعفین په نجات کې امو وتسته څه شان دي چې ورته ناس ورته ګوري نه جنگيږي پس یا الله پاک د مستضعفین صفات کوي چې دا مستضعفین د رقم هم نه دي چې دای باک نه کی معنا به عقل دي هغه سار ما شام لاس په دعا دي چې الله د کافر د ظلم او اخلاص کې مگر خو نه رسیږي الذين د مستضعفین هغه کسان دي د الذين بیا د مستضعفین صفات چې دا کمزوران هغه کسان دي یقولون چې دی وایي ربنا ازمر رب ار وخت لاس ورته کړی اخرج توباسنا مر من هذه القريه دغه کلیت په آیات کریمه کې هذه القريه چې هغه مکه مراد چې د کفارو په لاس کې پیغمبر تللی دا مکه د ظالمانو کړی دي دوی ناس دعا کوي چې الله پاک د ظالم کې چې مو وباسي نو کلی خپل ظالم دی یا خو اهل نو جوال خو ظلم نه کوي خدا خاوندان مراد من هذه القريه کې دغه کلی څخه الظالم چې ظالمانو متجاوزین دي اهلها خاوندان دغه کلی خدا مکه مشرکانو پر دغه مؤمنانو ظلمونه کول پیغورونه به ورکول وهله به چې ماز به نه کې ولې په دې چې د ځباره به وه په تر ټول په لغته به برته کلی تراوستي چې دا ام دورې په سيزي دا غټاله ور ډېرې نو وجعل لنا من لدنك وليا
او دا چې وایي په دعا کې چې واجعل ته وګرځې لنا زموږ دپاره من لدنک ستا د نیزه څخه یا الله ستا د نیزه څخه ولیا زموږ دپاره یو دوست یا الله ته خو زموږ یو خواخوږی را پیدا کړي. په دا دعا کې دغه خو خواخوږی نه لرم ګرد مې پر سر وي اکا و بابا و ورور و حکومت و رایت و ملک ارمان چې یو خو زما دوست وای. نو دی دعا کې چې الله پاکه ته ستا د نیزه ماته خو یو دوست را پیدا کړي. واجعل ته وګرځې لنا زموږ دپاره من لدنک یا الله ستا د نیزه ستا په نیز کې خو نو مسلمانان خلک مؤمنان ستا مخلصین په هغو کې موږ ته را پیدا کړي ولیا ولی معنا دوست خواخوږی چې په ما یې خوا پاته شي. بله دا دعا کوي واجعل ته وګرځې لنا زموږ دپاره من لدنک ستا د نیزه څخه یا الله نصیرا یو کومکي خدای ته خو یو کومکي ما ته را پیدا کړي چې زما لاس ونسي ما در یو ځای ورسي د دې ظالم د ظلم څخه مې خلاص کړي. تر دغه ځای پورې الله عز وجل دا یوه خبره بیان کړه چې تا ته دا ګیله متوجه ده چې کوم عذر دی صاحب چې ته جنګ نه کوې په لاره کې د الله چې الله خوشحاله کړي او په نجات کې د دغسې مستضعفینو چې نر دي ښځه د کوچنی دي او هغه لاس په دعا دي سهار ماښام بخاري وي چې الله پاکه ته ما ته خواخوږي و دوست را پیدا کړي او یا الله پاکه ما ته کومکي را پیدا کړي. الذین آمنوا چې الله بل دا خبره کوي چې اوس دا جنګ چې ته کوې ستا جنگ د څه دپاره دی؟ هغه بل سړی چې ستا پر ورورو پر خورو پر نیکه پر اکا دې ظلم کوي هغه د چیش دپاره جنګېږي. الله یې دا معیار شوی د جنګو معیار ته زده کړه خو معیار د جنګ دغه دی. الذین هغه کسان آمنو چې ایمان یې راوړی دی یقاتلون دوی جنګېږي فی سبیل الله په لار کې د الله. څوک چې مؤمن دی خو د مؤمن جنګ په لار کې د الله دی. په خبره کې دای سپوږی چې په لار کې د الله نه کاوه د جاه جلال د پاره کاوه د مالی ګټو د پاره کاوه د تبرګلوی د پاره کاوه نو برابر مؤمن خو په ګناه کې ولاړ والله ستور مخ په تور بارخ نو ستړي ام دي زخمی ام دي مخیم په ورځ د قیامت په تور دي دا تا څنګه ځان ټپی کې څنګه دی بل ټپی کې د چش ته پاره هدف کې چی شو زمړي یا هغه کسان چې واقعي مؤمنان دي الله وایي دي جنگ کې په سبیل الله په لار کې د الله. والذین او هغه کسان کفرو چې دي کافران هغه به څنګه جنگیږي یقاتلون فی سبیل الطاغوت یقاتلون دی جنگ کوي په سبیل په لار کې الطاغوت د طاغوت مرول شیطان ته وای دا د شیطان په لار کې جنگیږي. نن د مسلمانان خپل د ګریوان ته سر کښته کی چې دغه کفار د اتلس ملکو د سلويشت ملکو چې راشه وسیوي وس دای دلته جن تطبیق کوي. نو دغه افغان ته زاریانی مجدی پر هغه سربېره زړه غواړي چې امریکایان ته شهیدان وایي دا دلته شهیدان سوي دي د افغانان مردار سوي دي چې ورسره جنګېدلي د په زړه کې قضاوت دغه رقم دا پرون چې دی دلته د اشرف غنی ماینه چې د یو پورنې پر سر دغه صلیب دغه ته ورکړي چې دوی سجده وکړي په دا پوړینی کې دغه دی یو چا ورته لیکلي چې بابا دا په خپل پوړینی کې لا شوزه ته دعوت کوي چې صلیب تراسي بل افغانای دی د ایمان دعوه خدای کوي والله علم چې یې لري یا نه لري دا خپل ځان سم کده نرزوی ته د دې په پوړینی څه کار لري پلان اوس په صلیب دی خو به دی مګر ماجد تروان دي سجده کوي صلیب خدای شک او تلید کفارو نقشه د هغه چې د دې عبادتګاه باندې امریکا د سجده امر لرو کې زموږ شزیم په پټوانه کې دا نقشې جوړي خدای غلطي دي په مساجد کې به هغه پټو اواره سره سجده کوي دا نقشې دی وبس خو نور شایسته نقشې است نه دا لکه د جمع علامه دا د صلیب نقشه په خامک کې جوړ کړی ار پټوانه کې تاسو وګورئ دا غلط دی. نو دلته خبره دا و چې الله پاک دغه سوي چې کافر په لار کې د طاغوت جنگيږي د طاغوت لار هغه د معلومه د څه حکومتونه پر خپل رایتو وسبمبار کې نو یوازې په افغانستان نه دي په دا نور حکومتو کې وګوره کوم حکومت د جن د حکم د پاره رایت ټینګ کړی شته ولې جن نه کوي ګرد مرچ بنجان کړي چې دغه د پاره چې په کافر کار ولري ته په کافر کار ولري وسورته بابا په خله مازی رغېږم دا جن بیان په خله جم نور پېښتي دای که ژغې دی که جراټین کې برای د بیان ازادي د کې رسول الله سلام ته بد ویل کې قران ته بد ویل کې جن ته بد ویل دغه پروا نه د بیان ازادي ده اوس نو چورته چې د بیان ازادي د خو ځما بیان ما آزاد کیا ستا پر بیان به پابندي ده ته چې بیا دهشتګر نو الله عز وجل د لاري مشته ورشول په قران کریم کې دسی وای الذين هغه کسان امنو چې ایمان راوړي یقاتلون دی جنگ فی سبیل الله په لار کې د الله د معیار معلوم دی د الله د جن ته پاره دی جنگي. والذین هغه کسان کفرو چې دي کافران دي یقاتلون دی بیا جنگ کوي په سبیل په لار کې الطاغوت د شیطان هر شی چې د جن خلاف دی هغه د شیطان لار ده دی دغه د تطبیق لپاره جنگیږي. شنو چې دا معیار الله معلوم کړي نو څه وکړي فقاتلوا اولیاء الشیطان ټول مؤمنانو چې حکم کوي ګور ما دغه پرځیات تاییدي بیا دغه د امر کوي فقاتلوا ګټه جنگ کوي اولیاء د دوستانو سره الشیطان د شیطان د اولیاء ټول خو پام دي
اولیاء الشیطان کته دا د طاغوت په لار کې جنگیږي چې په خپل صریحي يهود او نصارا دي مشرک دي کافر دي کدا بل مدافع دي چې د پر بیس باندې دی ولار دي پکې وجه تا چو دي چې پاک او چې په د کار ونه لري یا کافر دلته روان دي د درې مل اخوا تزغلی مټران یزغلی چې پر کافر څوک حملهونه کې علی لار خالق امریکایان کیږي وس دغه اولیاء الشیطان بلل کیږي کنه بلل کیږي د شیطان اولیاء څوک دي د دوستان څوک دي نو دغه دی الله سم په قران کې صراحت کوي که څوک منکر کیږي لار خلاصه ده لارو خلاصه د مخ مخ نه نسو هغه بیان قدر غیرت خو بنو وکړو چې بیان قران دغه سوی فقاتلوا وجنګي اولیاء د دوستانو سره شیطان د شیطان چې د شیطان دوستي کې علاوه قتال ور سره وکي قتال دغه نه دي چې معنا سي روزي کې بوزه قتال دغه توای چې ټک ټک پر د ځګاري ول دا جنگ توای قتل څخه اخذ سوی دي خلک غاګي د قتال دغه ترجمه کې یا کار مې په دغه ما جوړه و جنجال زاري ورته وکړه دغه رقم نه واټ ورته وکړه الا د نه واټ خبره نه ده کړې فقاتلوا وجنگي اولیاء د دوستانو سره شیطان د شیطان کتانو څنګه ور سره وجنگي الله وای ان کید الشیطان کان ضعیفا ان بشک کید چل هغه پریبو دغه تدبیر الشیطان د شیطان کان ضعیف دا ضعیف دي استاد الله تعالی امداد ملګری تور سره ملګری سره پتش لازم په ولا پر غالب شي فقط هغه عقیده ورته څنګه سیدی څه به خوش سي مګر ماته په نصیب د الله د وعده درکړي د شیطان قید ضعیف کیږي د مؤمن قید چې فقط مازی پر هغه خپل اساسي پر هغه عقیده باندې وجه دريږي دغه غلطی نه کوي په خپل کار کې غلطی کده وکړه برای نو نوم دغه د الله پر بنیاد وجنګیدل مګر ګردو مر ناکامه نو خپتا کې علت اته د انار مامن زروستینو الته خبره سمنه ده که الته سمي الله په پای کې دغه وعده راکړه چې ان بشک کید الشیطان چل د شیطان چې دی کان دا دیغ ضعیفا کمزوري دی الله دا کید خامخاش کس قبلی چې په ارڅونو غرور راغلی دی په غو نزلت ولا چې رواسیو سرګي بمړي دا به تجربه مو سپر روسان باندې تجربه سوله په دون غرور راغلی چې ولا پاوته کې درونه سه مګر پاوته کې نو دای په خپل ځان کې دړي وړي سو بیا دا بر شیطان راغلی دی کنه مؤمنان واقعي پکړه کې ورته ودرېږي دای په دغه جهان کې په زاري په ننواتو بازار خلاصي دی بځي په داسې مړو سترګو بځي مګر خونم د در مخه مسلمان روان دي ته چې ټاک ورکستا مرمي په دې کې اول ولا کو مشلي مسلمان په نامه چې مسلمان دی پاغي کې وارده واره مشلي نو خود به بار خل ولونی ورګي بل د خپل خو د خپل کونی ونی ته پیښه ده ونی چې خاصه وای خو د دې تنور اخبار داس وځي کله دې تنور نه اخسه ولی بس بدل کېدل خو زموږ تنه په خپل ور اخستې دي د کافر محبت په ځل نه وتلې دي د دنیا شهوات په ځل نه وتلې نو پر در اصل د دې پاکي نو مې د چی شور کړ دي زه د وطن کې پاکو د وطن کې پاکوم د چا څه کوي د ملا صاحب څه کوم د ملا طالب څه کوم خو څه چې د خدای بنده د طالب څه پاکه د امریکایي پاکه خو سره ایله خو ته به مې کلمه وای په چاپ څخه به منځ کړی یو وخت په غوښته به وازان در کړی دا رقم یا دا بل باندې د ذکر دا برای د غلام دی پلانې دی اوس ورته چې ته آزاد دا غلام دی نو که غلام خدواره سره غلامان است نو خلاصه د خبرې د خیر هغه څه کې د قرآن مرتدا خبره وکړه د پرون په درس کې کوم خبره تیر سوی یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم هم امروا احتیاط تر سره ونسی او شاری د سره واخلی ولدنګي به عقلی مکوي لکه وسه مشکو فن فرو ثبات او ان فرو جميعا په ډاله یا په ټوله باندې ولر څنګه د پرځت پارو دا نه د شاله پېښ پېښتا ته پېښه څه د خدای دی خیر کی و مالکم څه شان دي چې لا تقاتلون فی سبیل الله تعالی فلاره کې جنگ ولنه کوي او مستضعفین دا ورندار او دا مور او دا خور او دا ورور دا اکا دا د چا د جغم بسوک خدا ګرځه داس په دعا چې الله د ظالم خلکو څخه مخلاص نو څوک به خلاصي او هغه وای چې خدای خو خوږی را پیدا ک مددگار را پیدا ک خو ته مددگاری د ایمان دا وکي ته مرسته کوي او دغه ورسته حکم سو چې تاسو معیار معلوم کی چې د مؤمن لار دغه د فی سبیل الله د کافر لار د شیطان لار ده او اولیاء الشیطان چې پیری نشته فقاتلوا اولیاء الشیطان تاسو جنگ وکي د چا سره د دوستانو سره د شیطان سید جمال الدین افغانی او ځای لیکلی هغه د دشمن سترګې ورړندې کی اول به سترګې باسي به دشمن ته پر ګوډو کولای شي سترګې څوک دي دغه منافق مسلمانان چې په مسجد کې در سره ولاړ دي ورځای پر کافر د جاسوسي ورته کی کافر ته دغه ځای څه ویني خدای جاسوسي ورته کی نو د کافر سترګې د پلاسترګې به اورستان ورچخه پلاسترګې به مرمي ورچخه چې دا دی ورړند کړه بار کافر ته باندې پر ژوند جنگ نشي کولای اوس د ته ولې ستاده کور خونه لا ور معلومه ده ستام مسجد ور معلوم دي ستا په کلی کې شو بدګرد ور معلوم دي خدای دې ته غټ سترګې لري غټ سترګې دغه نوجوان جاسوسان چې په ارڅ پویږي جاسوسي ورته کی دي $100 په بدل کې نو دغه حکم دغه دی فقاتلوا اولیاء الشیطان د جسر به مقاتله کوي جنگ به کوي د بین به باسه الله وعده درکړه انک
کید الشیطان کان ضعیفا، بېشکه د شیطان کید د پلانو څخه مه بیریږه چې په خدای ستا یو سخت ګزار پر وسي د ده حواس بدل سي، لکه لیونی چې پر کومه خوا به راوزغلم الله دا ضعیفه کید دی، فقط مازې سم مازې درب ورکړه د ده څخه خپله ګرده لارې ورکېږي، د ده ګرده نقشې غلطېږي. نو الله عز وجل دې زموږ نقشې د دوی په مقابل کې کامیابه کړي، الله دې د دوی کید خوار و ذلیل و ضعیفه کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.